بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترام دې ورسیږي. زه بیا هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیلهمند یم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا جامې پر خپل تن باندې ولرئ. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ بیا هم خپل درس پیلوو. زموږ نننی مبحث هم زده کوونکو د ډیټرمینانت پاتې خاصیتونه زده کوونکو په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته تشریح او توضیح کړم او په مفصل ډول باندې تاسو ته یادوري د دې وکړم چې تاسې هم کولی شئ زده کوونکو د دې ډیټرمینانت د خاصیتونو څخه استفاده وکړئ او ډیټرمینانت زده کوونکو په خلاص ډول باندې جواب ووایي. زیاتره ډیټرمینانتونه زده کوونکو کانکور په ازموینه کې معمولا ډېر داسې وي چې زده کوونکو موږ تر څو سیساروس د طریقې څخه استفاده کوو وخت نیسي او وختګیره تمامیږي او زموږ ټایم د هغې مثال لپاره ډېر کم وي. نو تاسې کولی شئ د خواص او خاصیتونو که چیرته تطبیق پکې مونده استفاده وکړئ او جواب نهایي وټاکئ. نو هیلهمند یم زده کوونکو تېر ویډیو مثالونه او همدې ترتیب باندې خواص تاسو په پام کې نیولي اوسیږي. راځئ نن بیا هم لیکو د ډیټرمینانت پاتې خاصیتونه چې پاتې خاصیتونه به څه شی وي. دغه هم زده کوونکو 228مه 228مه پاڼې دغه ناحیې در بر نیسئ. خپل 11 ټولګي کتابونه راباستئ. دې ناحیې کې راسئ پاتې خاصیت یې څه شی ده. په دې ناحیې کې درې مثاله له ځانه سره لرو. که A ماتریکس مرتبه n په n کې وي، ماتریکس د یو سطر او یو ستون عناصر د بل سطر او یا هم ستون د عناصرو ګډ فاکتور وي، نو ډیټرمینانت د A مساوي کیږي په 0 باندې. ډیټرمینانت د A مساوي کیږي دې ناحیې کې په 0 باندې. ګډ فاکتور زده کوونکو په څه معنی باندې؟ یو ډیټرمینانت د A په نوم ده، تاسو پیژنئ یا هم درکول شوی ده. په دې ناحیې کې تاسو ته عادات په دې شکل باندې درکولي A B C په دې شکل باندې. زده کوونکو دې ناحیې کې لامدا A لامدا B لامدا C او همدې ترتیب باندې آخري ناحیه یا هم آخري سطر په دې ناحیه کې لیکلی ده چې D E F. که چیرته زده کوونکو موږ په دې شکل باندې یو ډیټرمینانت ولرو او یو ګډ فاکتور ولري، راځئ زده کوونکو دې ته په دې شکل باندې لیکنه کوو. که چیرته زه دغه ګډ فاکتور یې چې څه شی ده دغه ناحیه کې زه دغه لامدا مشترکه ونیسم، راځئ چې ډیټرمینانت کوم شکل نیسي. بیا هم A B C A B C ځکه چې دې ناحیې کې ما لامدا ګډ فاکتور نیولی. که چیرته بیا هم په دې سطر کې زه ضرب ووهمه ما ته کوم شی چې لاسته راکوي د دې ډیټرمینانت په شکل باندې A الفا B لامدا A لامدا B لامدا C او همدې ترتیب باندې D E F. په دې شکل باندې زده کوونکو موږ ته څه شی یو ډیټرمینانت حاصلیږي. زده کوونکو په یو ډیټرمینانت کې چې مرتبه n په n کې وه موږ وویل که چېرته په یو ډیټرمینانت کې یو سطر ټول عناصر یو شان وي یا هم د یو ستون ټول عناصر سره یو شانته وي، دغه ډیټرمینانت ځواب 0 ده. خو موږ د دې ډیټرمینانت په ځای باندې لومړی زده کوونکو ځان سره څه شی لري؟ لامدا لري. ډیټرمینانت په ځای 0 ښایي 0 ضرب د لامدا مساوي کیږي دې ناحیې کې 0 ښایي د دې ډیټرمینانت ځواب ټول 0 شو. ښایي په دې باندې وپوهېږئ که چیرته همدغه خواص په یادولو سره که چیرته د یو سطر او یا هم یو ستون عناصرو ترمنځ یو ګډ فاکتور وي، په نتیجه کې وایم چې ډیټرمینانت ځواب سره 0 کیږي. څه شی کیږي؟ 0 کیږي. هیلهمند یم زده کوونکو په دې باندې تاسې پوه شوي اوسیږئ او یو څه مو زده کړي وي. د دې پس زده کوونکو په ادامه سره موږ دې ناحیې کې یو 2 مثاله لرو. غواړم دغه مثالونه تاسو ته کار کړم تر څو دغه ناحیه کې ما همدې دپاره تاسو ته هم ډیټرمینانت دغه خواص جدا ډول باندې د تېر ویډیو څخه تدریس کړ تر څو تاسو مخکې د دې نه چې زده کوونکو په دې ناحیه کې ستړي شئ او یا هم پاملرنه ونه کړئ، تاسو په دې ناحیه کې د 2 نور خاصیتونو ته په ډېر دقت سره پاملرنه وکړئ ځکه چې ډېر دقیق مثالونه له ځانه سره لري. نو راځئ زده کوونکو مثالونه یې لیکم او حلوم یې زموږ ملتیا بیا هم وکړئ. مثالونه هم ستاسو د کتاب مثالونه دي. مثال هم زده کوونکو دې ناحیې کې راغلی ده. ډیټرمینانت په A باندې ښودل شوی ده او دې ناحیې کې هم لرو 14 3 14 3 22 8 2 21 شل 1 25. زده کوونکو مثال د دې ناحیې کې د A ډیټرمینانت تاسو ته راغلی ده، بیا هم 14 3 22 8 2 او همدې ترتیب باندې دغه ناحیې هم 21 راغلی دي چې تاسو یې غلط نه کړئ زده کوونکو. څو 21 ورسره شل 1 25. په دې ناحیې کې که چیرته زده کوونکو تاسې ګورئ یو داسې مشابهت پیدا کوئ، یو ضربي عمل پیدا کوئ او زه فکر کوم که چیرته زه په دې ناحیو کې 3 22 دې ناحیې کې زده کوونکو او 14 سره جوړ نه راځي 14 او 22 زده کوونکو کاملا یو بل
متفاوت دي دې نښې کې. خو که چېرته زه ووایم چې بیا هم همدغه د A ماتریکس ادامه لري او دې نښې کې 4 د ضربي عمل په توګه باندې ونیسمه، ولیکم چې 14 سره که چېرته زه 4 ضرب ووهم بیا هم 14 راکوي، باقي 2 دانې عناصر یې په خپله باندې لیکم 22. دې نښې کې 8 ده او 4 زه که چېرته دې نښې کې مشترک ترې ونیسم یا هم ضربي عمل په توګه باندې ونیسم، دې نښې کې 8 پر ځای باندې زده کوونکو زه لیکم 2 2 4 8 او همدې ترتیب باندې 22. په دې شکل باندې او که چېرته زده کوونکو زه دې نښې کې 5 ضربه هم 4 5 شل کېږي یا هم 4 دې نښې کې ضربي عمل په توګه باندې مشترک ونیسم، بیا هم ماته 20 عدد راکوي. ښایي لیکمه 1 او 25 هم په خپله باندې لیکمه. دې نښې کې ډیټرمنان بیا هم 3 په 3 کې ده. موږ یو دانه ضربي عمل په دې نښې کې 4 و پیدا کړو. که چېرته زه د لومړني ستون سره ضرب ووهم بیرته ماته خپله A ماتریکس راکوي، خو زه دغه 4 زده کوونکو دې نښې کې صرف د لومړني ستون د ضربي عمل په توګه نه پیژنم، بلکې وایم چې دغه 4 د دې ټول ماتریکس د ضربي عمل په توګه باندې پیژندل شوی ده او دغه ناحیه کې قبلومي. نو زده کوونکو تاسې دغه ناحیه دغه 4 چې ده هم ضربي عمل ده، یعنې که چېرته بیا هم ضرب شي ورته تاسو ته دغه قاعده او دغه ستون درکوي. نو قدرمن لیدونکو دغه زموږ ډیټرمنان جواب شو. هیله مند یم تاسو یو څه زده کړي اوسیږي. د یو بل خاصیت په لور باندې ځو. دې نښې کې هم 2 مثال لرو، په ګډه سره یې کاروو، بیا هم زموږ ملتیا وکړئ. هیله مند یم په دې مثال باندې پوه شوي وئ. بل مثال چې زده کوونکو دې نښې کې راغلی ده تقریبا 4م خاصیت ته وایي. که چېرته A ماتریکس ډیټرمنانت او A په نومه د T ماتریکس ډیټرمنانت یو بل سره مساوي وي، یعنې زده کوونکو هم د A ډیټرمنانت که چېرته موږ ماتریکس کې راکړو A په نومه د T ترانسپوز و، یعنې سطر په ستون ستون په سطر باندې مو بدل کړی و سره مساوي. په همدې ډول ډیټرمنانت ځینې نور خاصیت یې هم ځانګړنې لري، لکه د هغه له جملې څخه وایي که چېرته په یو ډیټرمنانت کې د 2 سطرونو او د 2 ستونونو ځایونه سره تبدیل شي نو د ډیټرمنانت اشاره بدلون مومي. صرف دې نښې کې متضاد ماتریکس یې نه لوبو، چون مسئله د ډیټرمنانت ته متضاد ډیټرمنانت لوبو. ښایي که چېرته وایي په یو ډیټرمنانت کې د 2 سطرونو 2 ستونونو ځای سره تبدیل شي اشاره بدلون کوي، چې موږ زده کوونکو که چېرته په یو ماتریکس کې موږ A منفي په شان باندې یو عدد ضربو یا هم د دې ټولو ګېډې عدد سره مو ضربو، موږ په دې نښې کې ویلې چې متضاد ماتریکس لاسته راغی. خو موږ د خپل کار اسانتیاو لپاره وایو چې یو متضاد ډیټرمنانت لاسته راغی. نو د دې لپاره چې دغه مثال هم کار کړو زده کوونکو، هم تاسو په دې نښې کې عبارت باندې پوه شوي نه اوسئ، غواړئ چې اصل هدف باندې وپوهیږئ، راځو زده کوونکو همدغه نښې کې مثال کاروو، زموږ ملتیا بیا هم وکړئ. مثال بیا هم ستاسو د کتاب مثال راغلی په دې نښې کې. راځئ په تخته باندې لیکم او حلوم. زده کوونکو د A ماتریکس ته په دې نښې کې لیکم صرف د A زده کوونکو A ډیټرمنانت ته، چون علامت ډیټرمنانت ته 2 منفي 1 او 4 منفي 1 2 منفي 2 3 1 0 مساوي کېږي. زده کوونکو دغه ناحیه کې 2 ماتریکسونه لرو. دغه ماتریکس مستقیم ډول باندې د ساروس په طریقه باندې د چا په طریقه ساروس په طریقه باندې زده کوونکو زه د دې محاسبه کومه. ښایي لیکمه چې مساوي په حل باندې کېږي. لومړی دغه ناحیه کې زده کوونکو مساوي کېږي، بیا هم ماتریکس همدا ډیټرمنانت لیکم 2 منفي 1 2 منفي 1 4 1 2 منفي 2 همدې ترتیب 3 1 0 3 1 0 او دې نښې کې هم منفي 1 او 4 2 منفي 1 1 او 2 3 او 1. تاسې زده کوونکو دې نښې کې ولیدل ما 2 ستونونه بیرون وویستل. ښایي زه غواړم چې ساروس په طریقه باندې دغه حل کړم. ښایي په همدې شکل باندې ضرب اجرا کوم او لومړی اصلي قطرونه بیا هم ورپسې فرعي قطرونه. دې نښې کې اصلي قطر زه غواړم ضرب ووهم، لیکم دې نښې کې چې مساوي کېږي، بیا هم 2 ضرب زده کوونکو 2 2 4 4 ضرب 0 کېږي، دې نښې 0 جمع لیکم چې منفي 1 ضرب منفي 2 کېږي مثبت 2 مثبت 2 ضرب 3 کېږي 6 مثبت 1 4 کېږي منفي. دې نښې کې اوس فرعي قطرونه سره ضرب وهمه. دې ډول باندې زده کوونکو دا بل فرعي قطر دا هم بل فرعي قطر چې دې نښې کې ما ضرب ووهو.
ښایي دغه ناحیه لیکمه چې 2 3 شپږ شپږ څلور څلرویشت کېږي. دې ناحیه کې مثبت 1 ضربه منفي 2 منفي 2 منفي 2 ضربه 2 کېږي. دې ناحیه کې منفي 4. ښایي دغه ناحیه کې منفي 4 لیکم. مثبت 0 ضرب د ټولو عددونو 0 کوي دا ناحیه. ښایي دغه ناحیه چې 0 شوه لیکم. په نتیجه کې زده کوونکو دغه ناحیه شپږ منفي څو څلرویشتو نه چې منفي 4 راشي 0 کېږي. دغه ناحیه منفي 10 کېږي. ښایي منفي 10 خو د دې ناحیې جواب شو. راځئ همدغه مثال په بل طریقه باندې کاروو. دا ناحیې سطر او ستونونه یې تبدیلوو. زده کوونکو دا دویم ماتریکس په د بي ماتریکس په نوم باندې ولوبوو یا هم ونوموو د بي ماتریکس ته. زده کوونکو دا ځل د دې ستون ځای دلته راولو، د دې ستون ځای دلته. ښایي بیا هم لیکمه لومړی منفي 1 2 1 دغه ناحیه 2 1 3 او دریم ستون په خپل ځای باندې 4 منفي 2 او 0. په دې شکل باندې زده کوونکو بیا هم سوال ته ادامه ورکوو. سوال زده کوونکو په دې ناحیه کې بیا هم لیکم صحیح. زده کوونکو 2 دانې ستونونه بیرون وباستم. منفي 1 او 2 منفي 1 او لومړی لیکم خپله ماتریکس نه بلکې زده کوونکو ډیټرمنان 2 1 2 1 منفي 2 1 3 0 1 3 0. اوس په دې لړ کې زده کوونکو 2 دانې ستونونه بیرون وباسم. منفي 1 او 2 2 او 1 1 او 3. تاسو زده کوونکو ولدل بیا هم د ساروس طریقه څو مرتبې تاسو ته تکرار شوه. ښایي یو ستون زده کوونکو یو قطر، دویم قطر، دریم قطر. زده کوونکو دې ناحیې کې اصلي قطرونو په توګه زه ضرب وهمه. ښایي لیکم چې منفي 1 ضرب د دې ناحیې کې 0 له ځان سره لري. دا ناحیه ټوله 0 کېږي. جمع 2 ضرب منفي 2 کېږي منفي 4 منفي 4 ضرب د 1 کېږي منفي 4 جمع 4 2 8 3 څلرویشت کېږي 8 3 څلرویشت کېږي منفي. دا ناحیه راځي زده کوونکو بیا هم سره ضرب وهو. 1 ضرب د 4 1 ضرب 1 1 ضرب 4 4 کېږي. دغه ناحیه 3 ضرب د منفي 2 کېږي منفي 8 منفي 8 ضرب د منفي 1 کېږي مثبت 8 کېږي مثبت 8. همدې ترتیب باندې 0 ضرب د ټولو عددونو دا ناحیه هم 0 کوي. جمع 0 مساوي کېږي. دغه ناحیه زده کوونکو بیا هم مثبت 0 پاتې کېږي. منفي 4 او مثبت 4 منفي مثبت 0 کېږي. دغه ناحیه کې منفي 10 کېږي چې ځکه 4 جمع 8 کېږي 10 ضرب د منفي 10 کېږي. دغه ناحیه هم موږ څه شی 10 راغی زده کوونکو 10 د شلو نه چې 10 لاړ شي 10 کېږي. دغه ناحیه تاسې ولدل زده کوونکو چې منفي 10 شوه. دا بله ناحیه هم مثبت 10 شوه. ښایي په عموم ډول باندې زده کوونکو دې ناحیې کې لیکم چې د A ډیټرمنان مساوي د منفي B ډیټرمنان سره. یعنې صرف دې ناحیې کې جوابونه یو شی وو خو صرف خلاف د اشاره وو. یو اشاره علامه پکې تغییر کړې وه. قدرمن لیدونکو تاسې دغه ناحیه هم وګورئ. هم د ساروس طریقه ډیټرمنان محاسبه 3 په 3 کې تاسو څو واره په څو ویډیوګانو کې ډېره تکرار شوه. هم تاسې خواص او خاصیتونه په کامل ډول باندې وپېژندل. هیله منده یم زده کوونکو تاسو یو څه شی زده کړي اوسیږي. په دې ناحیه کې مې د 228مې پاڼې تمرین چې آخر ناحیه کې تقریبا تاسو ته 3 مثاله هم درکړي. 2 یې ما کار کړ، یو یې تاسې کار کړئ تر څو ډاډه شئ دغه خواص تاسې په ښه ډول باندې زده کړي. که مشکل لرئ خپل مشکلات کومنټونو برخه کې موږ سره مطرح کړئ. تر بیا دمه پورې چې زه ستاسو چوپړ کې حاضرېږم تاسو په یو بښونکي مهربان الله باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. الله په امان.